دکانداری روجر علی یا غیر روجن اقیم الوزن بالقسط تول چکے په انصاف به ولا تخسر الميزان تله کې بټګی نه کدی ټګی وکړه نو په قیامت کې بیا د میزان د تله د انصاف تمام لرا اغل ته د انصاف تمام بیا مکوا کدل ته د بی انصافی وکړه عزیزانو یو خیال بل کوي په دې روجو کې ستاسو خلی پیکي یا چارونو مچارونو تم ډیر ډکی ما چې دا غراسه دا چار پرې خره کنه د نن نسلويخ کالو شو بیا مې نه دی خوړلې دا چارو په دې چاټای کې مګه پرې وته و بس مګه ته لړکړه واغه چار دا دکاندارانو ته ورکو ای راوړو خرڅولې کله غړو په ټیم کې مګه پرې و قسم په خدای کا دکاندار غوړی تو یې خرڅیه کني خرڅ و داغه د زن طلاق بچی خو نه دي کنه کده تینو په ټیم کې مګه یا چنډخا یا کیرړې یا مچان پریوتا ټیم دکاندار تو یې پاغه تیلو کې دا پکوړې په خيو در باندې خوري توبه او باسا وی پیشو ترغه پورې شیخای چې په مګو نه یې پیخ یو ځکه سړی اچار خرڅولو ماته دا ډېر ګيري والا ده دا اچار ډېر خي مال سر د سنډا سرمن د میخه د ورځې شیخ د شپې خوري پر دی مالونه چې دا شیخ ته د کډیر کړچ بې ولته ترای خو کا کنه یاره په خدای یقینو کا چې اچار هم دی واغست کا چې کور ته یوړو کیرړې پکيو نو عزیزانو عرض می داده چې خلیم لیم ممزه کوي ارشه چې خوري نو دا سوچم کوا چې دی شي ته زماړو شو کې دې شي چې څوک بداسي می چې دا غړب کیږي او نه به شي اغسته دا درد چړک نو بیا هم هغه روزه نه کیږي خدای ته څه ضرورت ده چې مونږ باندې روزي نیسی څه ضرورت ده اسم کڅ کوي نو مونږ د پاره کوي سچ کوي الله ته هیڅ ضرورت نشته سچ کوي مونږ د پاره کوي نو عزیزانو عرض می داو چې قران قانون دی څنګه چې روزه حکم دی داسې قران دام حکم دی چې غلونی وشي نو لاس ته غوس کوي اوس د پاکستان حکومتونه دی الله پاک د خیر ورځ نه وساتي 15 وخت کال وشو د قران دی حکم ته نږدې ولې ناراضي چې غل نه لاس غوس کی د پیرنګي قانون په چلای د لاډ میکال عدالتونه او مجسټریټان او ضمانت او تاریخونه ها 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 چې بیړه ته تبا کی دا په ولې نه چلی زناکاری ونیو په دروي ولې نه وهي یا سنگساری ولې نه خزه په زنا ولیدا ستاد ملک څه قانون دی سړی او خزه ونی څه په زنا او پولیس عدالت کې پیش کی چې عدالت کې پیش کی مجسټریټ ورته وی چې پر اعظم سلاوي او کپ زور نو خزه ورته وی نجی پر ازا سلاو وی خزه ما بری کړی دا ستاد ملک قانون دی پر ازا کا زنا کې په پاکستان کې دا روا ده دا ستاد ملک قانون نو قرآن قانون دی قانون نن وګوره ستاد ملک نه څه جوړ دي مرکز ته دی وګوره صوبو ته دی وګوره جګړه پسدا پس جګړه ده
د ځان کپري اوچی چي، د ځان کپري اوچی چي، د ځان په غوښ وخته شي. جګړه په صدا، جګړه په دې ده د دې غټو سنډاګانو چې ته کوش او ټټو مال راکا که په بل صدا. اوس عوامو ته وګوره چې د خدای قهر هم راګیر کا او په آرام کښېنئ نو په ټټو به څوک سورېږي او لاندې متیازو ته خوله چا نیولې ده. په آرام کښېنئ چېرته که نه و د شاخی تاخی زامنو. نن به بیا ګورئ صاحبه داسې به دا قوم ګډېږي، داسې به ګډېږي چې پناه په خدای. او جګړه په څه ده؟ مړي نه دي شوي، ملک نه دی اوران، اسماني تندر نه دی راغورځېدلی، خو جګړه په دې ده چې وروره ته پې ډېر سور شوې لکه کوشه چې زه پې سور شوم. معامله د هغه اجړاګانو د لال خان ده. یو اجړا وایي زه په دې لال خان سورېږم او بل وایي زه پې سورېږم. پاکستان چې دی د اجړاګانو لال خان دی، لال خان د لرګي او مولی دی، په هغې د اجړاګان سورېږي. نو پاکستان د اجړاګانو مولی دی، صاحب یو اجړا وایي زه پې سورېږم کېنم او بل وایي چې زه پې کېنم. جګړه په دغې ده. جګړه په دین نه ده، په اسلام نه ده، په مذهب نه ده، په غریب نه ده، په قومي حقوقو نه ده. هیڅ جګړه په دغه ده، په لال خان چې او یو وایي زه پې کېنم بل وایي زه پې کېنم. کني تاسو د خدای دا روجه ووایي چې کور ته لاړ شئ پې سوچ وکئ چې په بل شي جګړه شته. په لال خان جګړه خدای ته وګورئ. په دې ملک رحم وکئ، په دې ملک کرم وکئ. د خدای ارادې دې ملک ته ښې نه دي. الله د قرار او د سکون ژوند نه ورکوي. اوس روجې راغلې، غریب سړي به که تشه سبزي خوړه سره باټي 2.5 روپۍ کیلو. بادرنګ نه دي، بادرنګ په 40 روپۍ کیلو، بادرنګ په 40 روپۍ کیلو، سره باټینګن په 32 روپۍ کیلو. بینډۍ اوس راوتي، اوس بینډۍ څه شی دی د دې خدای بیخ په دا مردار شکل وباس. بینډۍ په 40 روپۍ کیلو، الوګان 2 روپو کیلو ته راغلي. اوس بیا روجه چې راله بیا یې تماشه وکړه. او دوی به څه چلو کي؟ دا زما غوندې سړی چې چغه ووایي که نه چې سبزي ګرانه شوه، نو دوی سړي راواستي په دې دوکاندارانو پسې باټینګر دې ګران خرڅ کړي. دا د منډۍ سنډاګانو ته نه وایي، د منډۍ اړتیانو ته نه وایي. دا دوی پسې سبزي به ګرانه ولې نه وي؟ تا پټرول کم ځای ته ورسول، د سند نه چې کومه سبزي راځي په لارو کې نه راځي. تا ډیزل کم ریټ ته ورسول، اوړه دې کم ریټ ته ورسول، غوړي دې کم ریټ ته ورسول، چینی دې کم ریټ ته ورسوله، دوایانې دې کم ریټ ته ورسولې. نن د غریب سړي کور روان دی، ماشوم یې هلاکېږي، دوایي ورته نشي اخیستی. غټان په لال خان په جنگ دي او ستاسو کور روان دی. د دې وجه څه ده؟ د دې وجه دا ده چې د خدای اسرم پرېښې ده او د غټانو اسرم اغستې ده. سرمایهدارو پسې یې، لیډرانو پسې یې چې څنګه یې. اوس نن زما غوږونه خلکو وخوړه په ټلیفونونو باندې چې نن پلاني ځای کې روجه ده، نن پلاني ځای کې روجه ده، نن پلاني ځای کې روجه ده. کور مران شه په روجه باندې پوي دې که نه؟ په دې ملک کې یو فرض دا روجه ده، بس روجه فرض ده چې الله خطا شو نو اسلام په خطره کې دی. او که چا نن روجه کړو، که چا سباله کړو، که چا پرون کړې ده، خو بس یو روجه ده. چا ته اطلاع راله ویدي وو، چا ته نه ده راغلې وی نه نیوه. دا دومره هم خبره نه ده چې څومره زور ولا مونږ روټي خلاص ورکړی دی. دې
میډیانو ته ووایه چې د شپې په 12 بجې تاسو ځئ او اعلانونه کوئ چې وروڼو ګواهي تېره شوه حقه روژه ده دته وایه ملا صاحب راشه حقه روژه که منل غواړئ چې آرمي سټیډیم ته دې بوځم ټوله شپه پکې پردی ښځې وتې کړدی کېږي راځه چې غذا در باندې وکم ښه د سنډا عمره سټ تی دی او ګوله در باندې سړېږي په کلو ګرځېدلي دي چیټونه دي چې هله حقه روژه ده هله حقه روژه ده هله اسلام په خطره کې دی روژه ده ستاسو روجې کېږي اټ ګډم د حرامو او د مردارو نه جوړ دی نمازات راسیا پا کرن تھے روزات نوروے نمازات راسیا پا کرن تھے روزات نوروے حلال حرام دی تمیز نہیں کی تھی روزہ کی کرو ہوئے وہ دغ منزون دستا ویرو کی او دا روجه دی ډیره ډیره پتا باندې اجاړي حلال حرام دی تمیز نہیں کی تھی روزہ کی کرو ہوئے حلال حرام و تمیز در کی نشته ستا روجه به څنګه کی سړی خېټه کې حرام اغوستی حرام پروت حرام روجمات حرام هله خطره ده صاحب یو روجه وخوړې پلانی ځای کې ګوان تیر دی پلانی ځای کې ګوان هیڅ ګوان موان نشته ټوله صوبه کې بیګا اوریاز وه ما خپله بیګا صوبې سره خبرې کړي ټوله صوبه کې اوریاز وه چا پکې راوویست اوس چانن روجه ده چرته پیرانو اعلان کړی دی او چرته چا کړی دی او چرته چا کړی دی روجه سبا د زیارت د شپې شهادت صحیح مونږ سره و په هغه حساب باندې د حدیث فیصله دا ده چې په کتو روجه دي صحیح او په کتو اختر کوئ که اوریاز شوه در باندې نو بیا 10 د شعبان پوره کوي نن 30 شعبان پوره شو سبا له روجه ده ټیک شو که چا نیولي به نو دا دومره تیزه خبره نه ده چې څومره زور تاسو ورکړی په یو خار کې چې 10 ځایه روجه او 10 ځایه کوجه جایز دي چاله اطلاع ورسېده روجه شوه چاله نه ده رسېدلې نه ده شوې بس خلاص یو خار کې 10 ځایه اختر او 10 ځایه روجه جایز دي خدای بې خو باسه زور دی بلې خبرې له ورکوي چې ملک د ډمتوب ډیپو شو ټول ملک دمخانه شوه ټول ملک ښځې ډمې شو جینکۍ ډمې شو الکان ډمان شو کنجران لوفران لپنګان شو هره شپه وګوره د دې سوټمارې زامنو دا ویډیو ګیمونه او ټلویزیون په اوږه باندې ټوله شپه وي سیارونه او بربند فلمونه ګوري ستا ټول ملک تباه شو هغې له هېڅوک زور نه ورکوي خو روجه ده او روجه ده وروره ما نه تپوس ونه کوي که نیسئ او که نه نیسئ خپل کار کوو چې نه مې اختر کې تنګ کړي او نه روجه کې بېګا خو خدای څوک راغلي نو نیت مې کړی او خښته مې ایښې چې که څوک راغی تپوس له په دې خښته په دې مزغو ولمه چې وینې پرې روانې کړي زارکشه خوار شي خدای دې خوار که چې خوار شي نور دی وایي اوښه څه دې سم دي چې لا پاتې دې شوه سوخه زمونږ نور کارونو ته وګوره چې لا پاتې هله اسلام په خطره کې دی روجه دغه شو اسلام په خطره کې ځکه دی چې ستا د ملک حکمران طبقه ټوله بېدینه ده ټوله حکمران طبقه بېدینه ده ته به د ښې ورځې مخ ګورې چې ستا د ملک سربراه نن ښځه ده ته به د ښې ورځې مخ ګورې د بخاري صحیح روایت دی هغه روایت له دې روټي خلاصو وجې جوړې کړي
1400 کاله مخکې امام بخاری نه پیدا، نن تروټي خلاص مولا پوی راغله. نو عزیزانو عرض مې داو چې کوشش وکړئ نهر خیي او آرام خواره خنئ، پردي حق خوړون کی خنئ، اوږي خیي، تګي خیي، بربند خیي او آرام خواره خنئ، پردي حق خوړون کی خنئ. بل دا چې په دې روزه کې دا هوس نه کوي چې ښه خوراک مې وکړی. ګوره دا پرورولۍ یو مشوره درکو چې د نری غوښې وستې وي غټه اله، چې د غټې وستې وي تشه سبزي پخوه. نیت دا کوه چې داسې خلک به مي چې غوښه به نشي خوړی. خدایه که په ټولو غوښه نشم تقسیمولی نو ځان خو ورسره برابرولی شم چې د بل درد دې پړه کې و اله به مسلمان، چې د بل درد دې پړه کې نه و ته مسلمان نه دې روجې کیږي، نه دې حجونه کیږي، نه دې منځونه کیږي، اسې د کارغه غونډې ټونګې مه وه.